درنو او قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې تاسو به د اتم ټولګي د بیولوژي مضمون 13 برخه تعقیب کړی وي. دا یو ځل بیا راغلی یم. غواړم چې د اتم ټولګي د بیولوژي مضمون یوه بله برخه چې دریمه برخه حسابیږي دا در وړاندې کړم. نن زموږ موضوع ده پروټوستا. د پروټوستا په ارتباط باندې په تیر درس کې مونږ بحث کړو چې د پروټوستا د رامنځته کېدو علت څه و، څه ډول رامنځته شوه. دا مو هم ویلي و چې پخوا د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي او ویش په دوو برخو باندې شوی و چې حیوانات او نباتات و، خو وروسته د وخت په تېرېدو سره ځینې داسې ژوندي موجودات هم کشف شول چې هغوی هم د نباتاتو او هم د حیواناتو خصوصیات درلودل. نو په همدې اساس باندې یوه نوي عالم ته لار هواره شوه، یو نوی عالم د ژوندیو موجوداتو رامنځته شو چې په هغې کې ټول هر هغه ژوندي موجودات سره یو ځای کړل یا یې هغې کې د مطالعې لپاره حساب کړل کوم چې د نباتاتو او حیواناتو ګډ خصوصیات درلودل. د باندې موږ په تیر درس کې یوه اندازه بحث کړو. نن راځو د پروټوستا عالم د خصوصیاتو او د هغوی استوګنې او نورو برخو ته. پروټوستا عالم کې چې څومره ژوندي موجودات شامل دي، د دوی جوړښت یا له یوې حجرې څخه شوی دی یا له څو حجرو څخه شوی دی. یعنی پروټوستا کې شامل ژوندي موجودات یا له یوې حجرې څخه جوړ شوی دی او یا له څو حجرو څخه جوړ شوی دی. دویم برخه داسې وایي چې پروټوستا کې شامل ژوندي موجودات یوکاریوت دي. پروټوستا کې چې څومره ژوندي موجودات شامل دي یا چې څومره ژوندي موجودات دي د دوی حجرات یوکاریوت دي. دا چې یوکاریوت او پروکاریوت شی دی دا په تیر درس کې هم موږ په دې باندې بحث کړو. کوم حجرات چې هستوي مواد دي د هستوي غشا په وسیله باندې پوښل شوي وي دې ته یوکاریوت ویل کېږي، او کوم حجرات چې هستوي مواد دي د هستوي غشا په وسیله باندې نه پوښل شوي دې ته څه ویل کېږي؟ پروکاریوت ویل کېږي. دې باندې موږ تیر درس کې بحث کړی انشاءالله چې تاسو به تعقیب کړی وي. نو پروټوستا کې شامل ژوندي موجودات یوکاریوت دي. بل دا وایي چې هم ګډ او هم ګوښه ژوند لري. پروټوستاوې د نورو پروټوستاو څخه پرته هم ژوند کولی شي او د نورو پروټوستاو سره په یو ځای هم ژوند کولی شي. نو هم ګډ او هم ګوښه خپل ژوند ته تداوم ورکولی شي. نو په همدې اساس باندې پروټوستاوې چې دي هغه هم زوجي او هم غیر زوجي ډیرښت لري. زوجي ډیرښت لري یعنی ټول زوجي تکاثر کوم دی، زوجي ډیرښت کوم دی. کله چې دوه ژوندي موجودات سره یو ځای کېږي، نارینه او ښځینه ګمیټونه سره تبادله کوي، دې ته زوجي ډیرښت وایي. خو غیر زوجي ډیرښت هغه ډیرښت دی چې پرته له دې څخه چې یوه پروټوستا د بلې پروټوستا سره یو ځای شي په مستقله او خپلواکه توګه سره دوی ویش کوي او بالاخره له یو پروټوستا څخه دوه پروټوستاوې منځته راځي او ډیرښت کوي. دې ته به غیر زوجي ډیرښت وایي. نو بالاخره مونږ وایو چې دا خصوصیات د پروټوستاوې دي. اوس دا وایو چې پروټوستاوې حرکت کولی شي. بل خصوصیات پروټوستاوې څه کولی شي؟ پروټوستاوې
حرکت کولی شي خو دا حرکت به یا د سلیاو په واسطه باندې وي او یا د فلجیل په واسطه باندې وي. حرکت به یا د سلیاو په واسطه باندې وي یا د فلجیل په واسطه باندې. لیو ځای نه بل ځای ته تک ته حرکت وایي. دا حرکت سلیاوي نه د پښو په واسطه باندې کوي او بخی دا حرکت پروتوستاوي نه د پښو په واسطه باندې کوي نه د وزرو په واسطه باندې کوي بلکې د حرکت لپاره حرکي غړي هغه څه شی دی هغه سلیا او فلجیل دی. اوس پیژنو چې سلیا یعنی څه فلجیل یعنی څه. لیکم دلته رسمومه دا کوم فرض کو یوګلینا دا یوګلینا ده یوه پروتوستا ده. دا یوګلینا د حرکت لپاره چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي فلجیل لري. دې ته ویل کېږي فلجیل. او بل دا چې فلجیل داسې تعریفوو د ژوندیو موجوداتو پر سطحه باندې د یو حجروي یا څو حجروي ژوندیو موجوداتو پر سطحه باندې اوږده جوړښتونه چې ژوندي موجودات د حرکت لپاره ترې کار واخلي دا به څه شی وي فلجیل وي. یا په بل عبارت سره د یو حجروي یا څو حجروي ژوندیو موجوداتو پر سطحه باندې تر ډوله جوړښتونه چې اوږدوالی یې زیات او شمیر یې کم وي دې ته به فلجیل ویل کېږي. وینئ دا یو حجروي ژوندی موجود ده یوګلینا ده پروتوستا ده. دې په بهرنۍ سطحه باندې تر ډوله جوړښتونه دي شمیر یې کم دی خو اوږدوالی یې زیات دی. خو برعکس ټول هر هغه یو یا څو حجروي ژوندي موجودات چې پر سطحه باندې پر بهرنۍ سطحه باندې تر ډوله جوړښتونه وجود ولري چې د هغوی شمیر زیات وي او اوږدوالی یې کم وي دې ته به سریای ویل کېږي. او ژوندي موجودات به له څه لپاره کار ترې اخلي د حرکت لپاره. زه لیکمه پارمیشیم دا فرض کړئ پارمیشیم ده پر بهرنۍ سطحه باندې اوږده ډوله جوړښتونه وجود لري. دا جوړښتونو شمیر بیخي زیات دی خو ولې اوږدوالی کم دی. دې ته سلیای ویل کېږي او دې ته فلجیل ویل کېږي. سلیا ځکه چې د دې اوږدوالی کم شمیر یې زیات او د دې اوږدوالی زیات او شمیر یې کم دی. نو موږ وپېژندل چې سلیا او فلجیل څه دی. معمولا پروتوستاوي د سلیاو او فلجیلو په واسطه باندې حرکت کوي. د حرکت په اساس باندې پروتوستاوي په 5 لویو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. یاد مو وي چې د اتم ټولګي په کتاب کې پروتوستاوي په 5 ټولګیو باندې د حرکت په اساس باندې ویشل شوي دي. خو نه اوسنۍ بیولوژي داسې وایي چې دا په 5 ګروپونو باندې تقسیم شوی دی. د څه شي په اساس باندې؟ د حرکت په اساس باندې. زه یې اوس تاسو لپاره تدریسوم. یو هغه غدي دا پروتوستاوي دي چې حرکت یې د کاذبو پښو په واسطه باندې. پروتوستاوي د حرکت په اساس په 5 ټولګۍ باندې ویشل شوي. سرکودینا ټولګۍ. سرکودینا ټولګي کې شامل ژوندي موجودات هغه د حرکت لپاره هغه کاذبې یا دروغجنې پښې لري لکه امیب. دا فرض که امیب غیر منظم شکل لري معین ټاکلی معلوم شکل نه لري په هر حالت کې تغییر منونکی ده. دغه برخه مونږ فرض کوو چې د دې دروغجنه پښه ده. ولې
ځکه چې کله چې حرکت کوي دغه پښه ننباسي او دغه راوباسي، دغه برخه راوباسي. کله چې بیا داسې حرکت کوي بیا دا ننباسي او دا راوباسي. نو دا ډول پښې چې ژوندي موجودات ترې د حرکت لپاره کار اخلي او ثابت معینې نه وي دته کاذبې یا دروغجنې پښې ویل کېږي او دا ډول ژوندي موجودات به د سرکودینا په ټولګي کې شمارل کېږي یا حسابېږي. دویم سلیاتا کلاس دی، سلیاتا ټولګی. سلیاتا ټولګي کې شامل ژوندي موجودات د حرکت لپاره سلیاوې لري، لکه پارامیشیم. دا فرض کړئ پارامیشیم یو حجروي ژوندی موجود دی، پر خپله سطحه باندې د حرکت لپاره سلیاوې لري او د سلیاو په وسیله باندې حرکت کوي. دا ډول ژوندی موجودات ته چې د سلیاو په وسیله باندې حرکت کوي دې ته دا به د سلیاتا په ټولګي کې حسابېږي او هلته به مطالعه کېږي. دریم ډله پلاجیلاتا ټولګی دی. ټولګی پلاجیلاتا ټولګی کوم ټولګی دی؟ پلاجیلاتا ټولګی عبارت له هغه ټولګي څخه دی چې په هغې کې داسې ژوندي موجودات شامل وي چې د حرکت لپاره پلاجیل ولري. لکه مخکې مو چې یوګلینا رسم کړې وه، بیا یې رسمومه. یوګلینا ده د حرکت لپاره، حرکي غړی پلاجیل لري. د پلاجیل او د سلیا ترمنځ فرق باندې هم موږ پوه شوي وو او تعریف باندې هم پوه شوي وو. د ژوندیو موجوداتو پر بهرنۍ سطحه باندې وخت ډوله جوړښتونه کشمیر یې زیات، اوږدوالی کم و د به سلیا وي. کشمیر یې کم او اوږدوالی زیات و د به پلاجیل وي. او ژوندي موجودات به شرط په پکې دا وي چې ژوندي موجودات به د حرکت لپاره ترې کار اخلي. یو بل ټولګی چې د سپوروزوا ټولګی دی، سپوروزوا ټولګی یعنی د پروټوسټاو یو بل ټولګی د حرکت په اساس باندې د سپوروزوا ټولګی دی. دا ټولګي کې شامل ژوندي موجودات د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري، خو له یو ځای نه بل ځای ته د یو بل ژوندي موجود په وسیله باندې انتقالیږي. مثلا پلازمودیم د ملاریا د ناروغۍ عامل یا د ملاریا د ناروغۍ منځته راوړونکی پلازمودیم. پلازمودیم چې دی هغه پلازمودیم یو حجروي ژوندی موجود دی، د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري، خو له یو ځای نه بل ځای ته د انتقال هغه عامل یې هغه یو ماشی دی. معمولا په خوسا ډنډونو او خوسا چټلو محیطونو کې ژوند لري. له هغو محیطونو څخه د ماشي په وسیله باندې راخیستل کېږي او د ماشي د خلطم په وسیله باندې یو انسان ته پیچکري کېږي او بالاخره هغه پلازمودیم دی چې په بدن کې د وینې په سرو کراتو باندې حمله کوي او شخص په ملاریا باندې اخته کېږي. نو دا پلازمودیم د سپوروزوا په ټولګي کې مطالعه کېږي یا تر بحث او څېړنې لاندې نیول کېږي. یو بل برخه سوکټوریا ده. سوکټوریا ټولګی. سوکټوریا ټولګی د پروټوسټاو یو بل ټولګی دی چې په اتم ټولګي بیولوژي کې وجود نه لري، خو دا ټولګی وجود لري. دا شته اوسنی ویش د حرکت په اساس باندې د پروټوسټاو کې. سوکټوریا ټولګي کې شامل ژوندي موجودات د حرکت لپاره د ژوند په ابتدا کې سلیاوې لري، ولې کله چې بلوغت ته رسیږي دغه حرکي غړي چې سلیاګانې دي هغه له لاسه ورکوي او په نتیجه کې ساکن یا ځای په ځای باندې پاتې کېږي.
دا ډول ژوندي موجودات چې د ژوند په ابتدا کې د حرکت لپاره سلیایي ولري او هغه وخت چې بلوغت ته رسیږي یا لویږي او دا حرکي غړي له لاسه ورکوي، دې ته به د سکتوریا ټولګي ژوندی موجود ویل کېږي. نو دا و د پروټوسټا درس چې ما تاسو لپاره وړاندې کړه. اوس بل راځو د څه لپاره نن یو بله موضوع چې په لنډو کې سره وایو هغه پنجي دی. پنجي درس وایو. د ژوندیو موجوداتو ویشنه خو موږ هغه په شپږو عالمونو باندې کړې وه چې یو له هغې څخه پروټوسټا وه او یو بل چې دی هغه پنجي و. موږ یو عالم د بکټریاو عالم د آک بکټریاو عالم وویلې، نن مو پروټوسټا هم وویلې او پنجي هم وایو. پنجي عالم باندې هم بحث کوو. راتلونکي درسونو کې به د کینګډم انیمل او د کینګډم پلانټس په عالمونو باندې بحث کوو. پنجي څه شی دی؟ پنجي وایو چې پنجي یو حجروي یا څو حجروي ژوندی موجود دی. د پنجیانو جوړښت یا له یوې حجرې نه شوی دی او یا له څو حجرو څخه شوی دی. زه یو مثال وایم. د خمیرمایه د نباتاتو پارازیت پنجي معمولا له یوې حجرې نه جوړښت شوی دی. یو حجروي دی، یو حجروي پنجي دی. او ځینې داسې پنجیان هم وجود لري چې د هغوی جوړښت له څو حجراتو نه شوی دی. مثلا د مرخیړي ماشروم یا ستوري چې معمولا په نمجنو تیارو او تودو سیمو کې راشنه کېږي، دغه جوړښت چې د هغه له څو حجراتو نه شوی دی. بل دا چې دوی هم یوکاریوت دي، یعنی په پروټوسټاو کې شامل په پنجانو کې شامل ژوندي موجوداتو د حجراتو جوړښت کې د هستوي غشه هم موجود لري، یعنی یوکاریوت ته، یعنی منظمې هستې لري، ټاکلې او معینې هستې لري چې هستوي مواد په هستوي غشا کې راچاپېره شوي وي. دوی هم زوجي او غیر زوجي ګډ او ګوښه ژوند لري. او ترڅنګ د دوی استوګنه باندې بحث کوو. پنجان په نمجنو سیمو کې ژوند لري، په تودو سیمو کې ژوند لري، په زوی موادو لرونکو سیمو کې ژوند کوي. معمولا د لرګیو د پاسه هم راشنه کېږي، خوسا شوي لرګیو د پاسه دغه پنجان راشنه کېږي. د پنجانو ډولونه، ځینې ډولونه چې د پنجانو مونږ وایو، مثلا د نباتاتو پارازیت پنجي. ځینې داسې پنجان دي چې د هغوی ټارګېټ او هدف د هغوی د تخریب یا د هغوی هغه د حملې ځای چې دی هغه نباتات دي. معمولا د کچالو، غنمو، جوارو د تخریب سبب کېږي. که مو لیدلی وي ځینې وختونه د دې غنمو ځینې واګې تور رنګ لري. دا هم د پنجانو اغیز او تاثیر دی چې د غنمو د تولید پر ځای باندې د غنمو واګی هغه تخریب کړی او پر ځای باندې بل ډول تور رنګ غوره کړی دی. همدا قسم سره ځینې پنجان هغه داسې پنجان دي چې هغه انسانان تر تحریب لاندې راولي، د انسانانو ځینې برخې تر تخریب لاندې راولي. لکه ځینې پنجان د انسان پر پوستکي باندې حمله کوي، د رنګوارم ناروغي منځته راوړي. هغه ناروغي کله چې لاس یا د بدن د کومې بلې برخې هغه پوستکی طبقې چې دي هغه واوړي، داسې تخریب شي هغه پوستکی. دا هم یو بل ډول هغه د پنجان دی.
معمولا دا ډول پنجان یو حجروي جوړښت لري. ځینې پنجان داسې دي چې لکه ماشروم ځینې خوړل کېږي، خو ځینې ان د مړینې سبب هم کېږي. که ځینې د پنجانو ځینې نوې وخوړل شي د مرګ سبب کېږي، خو ځینې چې دی هغه د مرګ سبب نه کېږي، بلکې خلک یې په اسانۍ سره خوري او د خوراک یا د غذا یوه برخه یې جوړه کړې ده د خلکو. د پنجانو رول په لویه کې څه دی؟ په محیط کې په محیط کې پنجان څه رول لري، څه اهمیت لري؟ یو خبره دا ده چې لکه مخکې مې چې ویلې ځینې پنجان خوړل کېږي، خو ځینې ان د مرګ سبب کېږي. دا خپله په محیط کې چاپېریال کې د پنجانو رول ده. د ځینو پنجانو څخه درمل جوړیږي چې د مختلفو امراضو لپاره ترې استفاده کېږي. ځینې د ملاریا ناروغي دا د نورې ګڼ شمېر لکه د رنګوارم ناروغي منځته کوي. ځینې داسې دي چې تجزیه کوونکي دي یا پنجان په لویه کې تجزیه کوونکي حیثیت لري، مړه جسدونه تجزیه کوي. د مړو جسدونو د تجزیې په نتیجه کې د محیط ښکلا، د محیط صفوالی هم منځته راځي چې دا یو بل رول دی په محیط کې چې د پنجان په وسیله باندې ترسره کېږي. او داسې نور نو پنجانو پر جوړښت باندې، پر خصوصیاتو باندې، په راستوګنه باندې، په ډولونو باندې او هم په محیط کې د ژوندیو موجوداتو باندې د دوی اغیزو او رول باندې هم پوه شو. زه هیله من یم چې درس مو سم اخیستی وي او د پنجانو په درس باندې به پوه شوی. د دې لپاره چې درس زیات نشي، ستاسو لپاره بوج ونه ګرځي، نو درس په همدې ځای باندې رانغاړو. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په خدمت کې راځم او یوه بله نوې موضوع به تشریح کوم. تر هغې مونږ ته اجازه راکړئ. ښه وختونه.